بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترم د بسم الله الرحمن الرحیم یو ډیره طاقتوره او پاورفل وظیفه بیانوم چې دا به دستاسو په ژوند کې داسې انقلابات راولي چې مخلوق به دستا مسخر شي، حاجتونه به پوره شي او د داسې ځای به پوره شي چې دستا په وهم او ګمان کې به هم نوي. ډیر طاقتور عمل، ډیره عظیم الشان وظیفه ده. بس هم نن تاسو دا عمل وکي او د خپل زندګۍ انقلابات ویني. تقدیر به مو الله جل شانه بدل کی. په ژوند کې مو کومه تمنا ده، کومه دعا ده، کوم خواهش ته او تاسو دا غواړئ چې دا زما په دې ژوند کې پوره شي، ان شاء الله تعالی د الله جل شانه په فضل او کرم سره او د دې عظیم الشان وظیفې په برکت سره او د دې عظیم الشان عمل په برکت سره به دستاسو دغه ناممکن حاجات، دغه ناممکنه مقاصد به الله جل شانه پوره کړي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو له تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي، ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې به زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایۍ دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ښکلي الفاظ منشن کړئ او ولیکئ ماشاء الله، سبحان الله، جزاک الله. کله چې تاسو دا ښکلي الفاظ ولیکئ نو ما ته به حوصله افزایی ملاویږي او نو ډیر ښکلي وظایف په زه تاسو ته راوړم. محترمو، داسې وظیفه چې د ستاسو ناممکنه حاجتونو لره پوره کوونکې او د ستاسو ناممکنه مقاصدو لره پوره کوونکې وظیفه ده. د مشکلاتو، د پریشانو، د مصیبتونو او د غمونو نه د نجات لپاره دا ډیره پرتاثیره او اثر کوونکې وظیفه ده او د دې وظیفې کولو سره به الله جل شانه د خلکو په زړونو کې دستا محبت واچي او ټول خلک به د خوښۍ او مینه به در سره کوي. د ټولو خلکو نه سیوا دستا به عزت کیږي. زما محترمو، د ټولو خلکو نه سیوا به خلک ستا عزت کوي. نو دا داسې وظیفه ده چې ته به د الله جل شانه هم محبوب جوړ شي او د ټول مخلوق به هم محبوب جوړ شي. د انسانانو نه علاوه د جناتو به هم ته محبوب جوړ شي. یعنی دا عمل د محبت لپاره، د بل په زړه کې د ځای جوړولو لپاره هم ډېر پرتاثیره دی. او بیا د دې شعبان المعظم په دې برکتي شپو او ورځو کې او په دې بابرکته لمحاتو کې او په دې پرنور لمحاتو کې چې دا د دعاګانو د غوښتلو لمحات دي او د دعاګانو د قبلېدلو لمحات دي، د حاجتونو د پوره کېدو لمحات دي، د ذکر او د اذکار لمحات دي. په دې عظیم الشان شپو او ورځو کې دا عمل او دا وظیفه وکړی شي نو د دې تاثیر او د دې اثر، د دې قوت او د دې طاقت به نور هم زیات شي. نو چې په زړه کې د کوم قسم حاجت وي، خواهش وي، ضرور به الله جل شانه درته دغه حاجت پوره کوي. محترمو، دا کوم عمل او وظیفه زه تاسو ته بیانوم او زه تاسو ته خیم، دا د قرآن عظیم الشان د یو آیات کریمه چې الله رب العزت ډیر طاقت او قوت په دې کلماتو کې ښودلی دی. زما محترمو، کله چې تاسو دا وظیفه وکئ نو د کمالات او برکات په تاسو په خپله باندې محسوس کړئ. زما عزتمندو، اوس زه تاسو ته د بسم الله الرحمن الرحیم یو 2 فضایل دي، هغه زه تاسو ته ذکر کوم او د دې نه پس به زه تاسو ته بیا د دې وظیفه هم ذکر کوم. زما محترمو، سورة النمل کې د حضرت سلیمان علیه السلام او د بلقیس په واقعه کې راځي
کله چې حضرت سلیمان علیه السلام بلقیس ته خط لیکلو او لېږلو نو د خط په ابتدا کې ورته هم بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی و. نو د دې بسم الله الرحمن الرحیم اثر په ملکه بلقیس باندې دا وشو چې هغه په حضرت سلیمان علیه السلام باندې ایمان راړو. او دویم فضیلت زما عزتمندو دا ده چې په دوزخ باندې 19 فرشته مقرر دي او په دې بسم الله الرحمن الرحیم کې د الفاظ او تعداد چې کوم ده اغم 19 ته. نو چې څوک روزانه د بسم الله الرحمن الرحیم ورد او وظیفه کوي الله رب العزت به د دوزخ د 19 فرشتو نه خلاصي او نجات ورته الله جل شانه د دوزخ د اور نه ورنصیب کوي. پدې بسم الله الرحمن الرحیم کې 19 حروف دي 19 ټکي دي پدې کې یو با ده یو سین ده یو میم ده یو الله چې کوم الف ته هغه ده او دوه لامونه دي یو د الله والا ها ده او دا شان الرحمن کې حروف دي الرحیم کې حروف دي. نو چې کله تاسو دا وشمارئ نو دا 19 حروف شو. نو چې څوک روزانه د بسم الله الرحمن الرحیم ورد او وظیفه ډیره کوي الله جل شانه به د دوزخ د 19 فرشتو نه خلاصي او نجات وته عطا فرمایي کوي. نو لہذا زما محترم او دا د ستاسو د پاره یو تحفه ده او دا د تحفه په تور باندې قبول کړئ. د دې کلمات مبارکه او ډیر زیات فضایل دي کمالات دي برکات دي. نو پکار دی چې د دې نه تاسو فایده واخلئ. که تاسو مالی مشکلاتو کې راګیر یئ د رزق پتنګ دسته کې راګیر یئ یا زما محترم او دستاسو کاروبار او روزګار نه چلیږي مخ په ترقه باندې نزي لہذا د دې لپاره هم دا وظیفه ډیره حیران کونه ده. دغه شانته زمونږه هغه رونه او خويندې چې هغوی ته د خوخه رشتہ نه ملاويږي پاغي کې رکاوټونه دي پاغي کې بندشونه دي او مخه نه سميږي او لا تروسه پورې هغوی په کورونو کې ناشتي دي او رشتہ اعلان دي شوي. نو د دوی د پاره هم دا وظیفه او دا عمل ډیر حیران کون دی او ډیر عظیم الشان دی. د دې د برکات او ورته هله پته ولګي چې کله دا عمل په انتهایی توجه سره دیان سره او د زړه نه دا عملو کی چې د کوم طرف نه ورته الله جل شانو د رشته دا ترتیب برابروي یا اولاد نوی او پریشانی کې مبتلا وي نو دا عمل د اختیار کې نیک صالح اولاد به الله جل شانه ور نصیب کی. ډیر طاقتور عمل دی. د دې طاقت به تاسو محسوس کړئ کله چې تاسو دا وظیفه پورا اهتمام سره وکړئ. زما عزتمند او ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته د دې وظیفه بیانوم. کچری تاسو وګورئ نو قران پاک کې 114 سورتونه دي. نو په 113 سورتونو کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی ده. دا خصوصیت د سورت النمل ده چې دوه پیرې پدې کې بسم الله الرحمن الرحیم ذکر کړی شوی ده. نو لہذا زما محترم او دا باقاعده د قران پاک یو حصہ ده د قران پاک یو جز ده. د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره انسان ته د الله رب العزت مدد او نصرت متوجي کیږي. زما محترم شعبان المعظم میاش کې تاسو دا وظیفه خامخا وکي. د دې لپاره څه خاص رزم مقرر نه چې خامخا یې را کني په دې رز باندې به تاسو دا وظیفه کوي نه. د دې لپاره څه ټیم مقرر دی. بس شعبان میاش کې چې څه ټیم په کوم رز باندې تاسو ته موقع ملويږي نو دا وظیفه دا عمل تاسو وکي. ترتیب او طریقې کار زما محترم ودا دي چې دا ټول نه مخ کې به تاسو درې پیری تاسو درود شریف وایي بیا به د دې نه پس 1000 مرتبه زر پیری به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ورد وظیفه وکي او اخره کې بیا درې پیری تاسو درود شریف وایي. دا ډیره مختصره وظیفه ده او وخت په دې باندې ډیر زیات لګي خو لیکن زما محترم او چې دا کوم مقصد د پاره کوي دا کوم حاجت ته پاره کوي ان شاء الله تعالی دا حاجت به ضرور پوره کیږي. دغه مشکل او دغه پریشانی به ضرور ختميږي او ته غواړي چې د بل پزړه کې د زما محبت پیدا شي او هغه د زما تابعدار شي نو زما عزتمندو دا وظیفه د دې لپاره ډیره پر تاثیر وظیفه ده. په اهتمام او توجه سره تاسو دا وظیفه وکړئ او د صدقې په تور باندې د خپل مرګرو سره شیر کړئ ځکه چې د نیکه خبره خورول او شیر کول د صدقه جاریه وي. ملاوي کوم بتاو سره
په بل ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.